سلام، اوس هم د 11 بجو خبرونه. له 26 کاله ځنډ وروسته یو ځل بیا د هیواد هوایي حریم د افغانانو تر بشپړ کنټرول لاندې راغی. د ولسمشر ماڼۍ د رسنیو دفتر مسؤلین وایي ولسمشر غني نن سهار د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د رادار نوی سیستم چې تر دې وروسته به د افغانانو لخوا اداره کیږي پرانیستل شو. ویل کیږي تر دې مخکې د افغانستان هوایي حریم د بهرنیانو لخوا اداره کیده. ولسمشر غني د راتلونکي احتمالي اوربند پر مدیریت ټینګار وکړ. ښاغلي غني تېره ورځ په کاپیسا کې له ملکي او پوځي مسؤلینو سره په کتنه کې همداراز ولایتي مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د خلکو او راتلونکو ټاکنو د امنیت د لا زیات ټینګښت په موخه دې په دې ولایت کې د میشتو افغان ځواکونو ترمنځ د لا زیاتې همغږۍ هڅې وکړي. د ویل ده چې افغان حکومت په پام کې لري څو په لوی اختر کې یو ځل بیا له افغان طالبانو سره اوربند اعلان کړي. چین به په نږدې راتلونکي کې له افغانستان سره د دوه اړخیزو همکاریو د ښه والي په موخه یو لوړپوړی پلاوی کابل ته راولېږي. لیو جینګ سونګ تېره ورځ د افغان حکومت د ملي امنیت له سلاکار سره په کتنه کې زیاته کړه چې دغه پلاوی به د تیرو خبرو او بحثونو په دوام کې د سولې بهیر په ملاتړ او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخو کې د شویو پرېکړو د څارنې او د شانګهای د همکاریو سازمان د همکاریو پر عملي کولو له افغان لوري سره خبرې وکړي. نوموړي همداراز په ډاګه کړه چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې هیواد یې له افغانستان سره ګډ کار او د همکاریو د دوام لپاره چمتو دی. محمد حنیف اتمر هم په سیمه کې د چین سیاسي، اقتصادي او ټولنیز رول مهم وباله او د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین له صادقانه همکاریو مننه وکړه. د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې په یو خیرات کې 350 کسان مسموم شول. دا کسان تېره ورځ په ماسموتي سیمه کې د یو کلیوال د خیرات له ډوډۍ خوړلو وروسته د نامعلوم لامل له مخې مسموم شوي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک زیاتوي چې یاد کسان پر وخت روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوي او اوس د ټولو روغتیایي وضعیت ښه دی او د پیښې د رامنځته کېدو په اړه څېړنې روانې دي. د لوګر سیمه ییز مسؤلین وایي په دغه ولایت کې طالبانو په یو توغندیز برید کې د یوې کورنۍ 15 غړو ته مرګ ژوبله واوښته. دغه پیښه تېر مازدیګر د محمد اغې ولسوالۍ د کندهاریو پله ته څیرمه هغه مهال رامنځته شوه چې طالبانو غوښتل په یو توغندي سره په سیمه کې پر ګزمه بوخت پولیس په نښه کړي، خو نښه خطا وته او یا توغندی پر یو کور ولګېد. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند وایي په دې برید کې 3 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د زابل یو شمېر دیني عالمانو او قومي مشرانو یو ځل بیا د جګړې له دواړو خواو وغوښتل چې جګړه بنده کړي او اوربند اعلان کړي. دوی تېره ورځ په کلات ښار کې په یوه ناسته کې د سعودي عربستان د علماو له هغې فتوا چې په افغانستان کې جګړه فتنه بللې او د ولسمشر د سولې له طرحې چې پرته له قید و شرطه د خبرو پیلېدل دي هم ملاتړ وکړ. په دې ناسته کې ګډونوالو میرمنو وویل چې دوی د خپلو اولادونو قاتلان بښلي دي، خو په عوض کې باید په افغانستان کې سراسري سوله راشي. او د هرات پولیسو په اسلام کلا بندر کې 7,000 لیتره کیمیاوي مواد کشف او ضبط کړل. ټاکل شوې وه دغه مواد چې د نشهیي توکو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي د هرات ګاونډیو ولایتونو ته ولېږدول شي، خو تر هغې مخکې تېره ورځ د پولیسو له لوري کشف او ضبط شوي دي. د هرات د امنیه قمندانۍ د مسؤلینو په وینا د دغو موادو د لیږد په تور یو کس هم نیول شوی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امد.